بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات مننه شیرباز قاری صاحب او د والي زلمي ته مبارکباد وایم او یو څو شعرونه به ورته ډالۍ کړم چې د حورو علمانو دې محلت ته بلا لارې دي، د حورو علمانو دې محلت ته بلا لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي. د حورو علمانو دې محلت ته بلا لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي. او دا لور دې سکول ته بوځه خپل لور دې سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلا لارې دي. یو څو شعرونه نور چې ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا، ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا او په ده خو زه د خپل زړګي ودان ساتمه پیره. زما په دروازو کې سره ټیټي ته حاجت نشته، زما په دروازو کې سره ټیټي ته حاجت نشته او زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتمه پیره. مننه. یو څو شعرونه نور چې خار مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي، کلیوال لکه ړانده پکې ورکېږي او دا خواږه دوستان د خدای مالداره نه کا، دا خواږه دوستان د خدای مالداره نه کا چې مالداره شي خواږه پکې ورکېږي. او ګرانه سترګې د دویم افغانستان دی، ګرانه سترګې د دویم افغانستان دی، چا نه ځان او چا نه زړه پکې ورکېږي. مننه. او د شیرباز قاری صاحب په غوښتنه باندې دوه شعرونه نور چې تل پکې د ژوند د ازادۍ سندرې اړوم، تل پکې د ژوند د ازادۍ سندرې اړوم او زه شپېلې د خپل فکر د شپون یمه پښتون یمه او دا چې د همه دنیا خوړلې وخت په وخت یمه ښکلی یمه خوږ یمه تر سکون یمه پښتون یمه. او ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. مننه. او یو څو شعرونه نور چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، ما پسې ارمان درځي که نه درځي او څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي. ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي. او ای استاد حال د وطن څنګه دی، ای استاد حال د وطن څنګه دی او سکول ته ماشومان درځي که نه درځي. او یو څو شعرونه په ترنم کې چې د خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نه مرې، د خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نه مرې. دعا کوم یا پروردگار مور دې نه مرې، د خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نه مرې، د خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نه مرې. سوالونه که قبلیږي نو زما سوال دې قبول شي، سوالونه که قبلیږي نو زما سوال دې قبول شي. خدایه بس زما د زړه دپاره مور دې نه مرې، خدایه بس زما د زړه دپاره مور دې نه مرې.